بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک علماو ته ښکنځل کوي، د تعصب په وجه باندې علماو ته بدورد وایي. د دغسې خلکو په اړه موږ اورېدلي دي، وایي څوک چې عالم ته ښکنځل وکړي کافر کېږي. د دغسې خلکو حکم څه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم دا فتنه شته، خصوصا کله چې د علماو تر مابینځ په یوه مسله یا دوو کې اختلاف راسي، یا یو متعصب کس د ځینو علماو د بدنامه کولو هڅه وکړي، نو دلته نور کسان هغه چې د هغو علماو سره پخوا لا جوړ نه وه، تشه بهانه ورته غوښتل، هغه نو راولاړ سي هغو علماو ته ښکنځل شروع کړي، او دا ډېر خطرناکه کار دی. اوله خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی خپل هغه بندگان د دین په لاره کې استعمالوي چې ورسره محبت لري. کله چې یو عالم د الله په لاره کې لګېدلی وي، درس او تدریس یې کړی، د خلکو د اصلاح لپاره یې بیانونه کړي وي، او د خلکو د پوهاوي لپاره یې کوشش کړی، ته په دې پوه سه چې د علامو په لحاظ دغه کس د الله خوښ دی چې په خپله لاره کې یې لګولی دی، او الله تبارک وتعالی د دغه خبرې تایید کړی دی. په قرآن عظیم شان کې د سورة زمر 9 آیت دی، الله عز وجل فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا هغه کسان چې علما دي دا برابر دي د هغه کسانو سره چې علما نه دي؟ او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ويعرف لعالمنا حقه. وای هغه څوک زما د امت څخه نه دی چې هغه زموږ د سپینږیري عزت او درنښت نه کوي، زموږ پر ماشومانو باندې رحم نه کوي، او زموږ د علماو حق نه پیژني. د عالم حق دا دی چې کله د الله دپاره یا لږ کار کړی وي یا ډېر کار کړی، ته د قدر په سترګه ورته وګورې، ورته احترام ولرې، د علماو په منځ کې چې څه مخالفتونه دي په هغو کار ونه لرې، بلکې و ټولو علماو ته اعلی سویه احترام وکړې. دا ستا مسؤلیت دی. که چې دغسې مسؤلیت ادا نه کوي، پیغمبر علیه السلام د خپلې ډلې څخه ایستلی او پیغمبر علیه السلام دې د امت څخه باسي، دا څومره لوی بدبختي ده چې ته عالم ته ښکنځل وکړې، پیغمبر علیه السلام دې د لوی سره د خپل امت څخه وباسي. او حافظ ابن عساکر رحمت الله تعالی علیه فرمایي، وایي لحوم العلماء مسمومه، وای د علماو غوښې دا په زهر لړلي دي. غیبت کول دا خو د یو مسلمان غوښې خوړل دي. که دې د بل چا غیبت وکړي، غوښې دې وخوړلې، ممکن هضم یې کړې، او که دې د عالم غیبت وکړي، د عالم غوښې په زهرو لړلي دي، د دې ازمیل امکان نسته. دی مبارک فرمایي، وایي هر چا که د علماو غیبتونه کول، سپوکې سپورې یې ورپسې ویلې، پر دغه کس باندې به حتما په ژوند کې یوه بلا راځي تر مرګ مخکې. او بیا د آیت کریمه پیښي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. په هر صورت که چیرې دغه کس و عالم ته د ده د علم او د دین په وجه باندې ښکنځل وکړل چې دی عالم دی زه سپک بولم، د علم کړی دی زه سپک بولم، نو پر دې کې خو یقینا د ایمان خطره ده. او که د ده سره شخصي تضاد و، نو بیا هم دغه وعیدونه ورته ګوري. الله دې موږ ته د علماو د خدمت او د علماو د عظمت او د عزت توفیق را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.